افغان واکمنۍ خبر ورکړی چې پولنډ له افغانستان سره د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په موخه د سلګونه زره امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو او طبي تجهیزاتو مرسته کړې ده. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. په اتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکړی چې پولنډ له یاد وزارت سره د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په موخه د 451,500 امریکایي ډالرو په ارزښت د درملو او طبي تجهیزاتو مرسته کړې ده. دغه مرسته د هیواد د روغتیایي خدمتونو د کیفیت د لوړولو او د ناروغانو د درملنې د اسانتیا لپاره خورا مهمه ګڼل کیږي. خبرپاڼه زیاتوي چې یادې مرستې پرون د چهارشنبې پر ورځ د کارګو الوتکې په وسیله کابل ته را رسېدلې او د پولنډ له لوري د مرستې هرکلی او مننه شوې ده. د وزارت د خبرپاڼې له مخې په دې مرسته کې ټال 27 ډوله درمل، روغتیایي اوزار او تغذیوي توکي شامل دي چې په بېلابېلو روغتیایي ځایونو او روغتونونو کې د ناروغانو په درملنه کې به ګټور ثابت شي. د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دا ډول نړیوالې مرستې د افغانستان د روغتیایي سیستم د پیاوړتیا، د خلکو د اسانتیا او د طبي خدمتونو د پراختیا لپاره خورا ارزښت لري. همدارنګه د دې مرستو له لارې هڅه کیږي چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د صحي خدمتونو لاسرسی ښه شي او ناروغان وکولی شي په اسانۍ سره اړین درمل او روغتیایي چوپړتیاوې ترلاسه کړي. پولنډي چارواکو هم په دې خبرپاڼه کې د افغانستان د روغتیا وزارت له هڅو مننه کړې او ویلي دي چې نړیواله همکاري د روغتیایي ستونزو د حل او د ټولنې د پرمختګ لپاره حیاتي اهمیت لري. د روغتیا وزارت ټینګار کړی چې دا ډول مرستې به د ناروغانو د ژوند په ښه کولو، د ناروغیو د مخنیوي او د روغتیایي خدمتونو په پراختیا کې مهم رول ولوبوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.